خو زما غیرت دا نه مني چې زه د خپل پیر چې خراساني حضرت پیر سیف الرحمن رحمت الله علیه مرید یم خو په ناره باندې په هغه مبارک کې ما د شریعت خلاف ذره نه ده لیدلې او چې یو سړی د هغه مقابله کې راپورته کېږي نو زه د اوس مرید نه یم زه یو غیرتي مرید یم د هغه مقابله کې چې هر څوک د هغې انسان مقابلې ته زه په میدان ولاړ روزي وزي زمونږ په مرشد دې اعتراض وکړي لله الحمد د قرآن او حدیث په رڼا کې مونږ دغه انسان جواب کړ او دا شان زه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلد یم او بې غیرت او د اوس مقلد نه یم ښه غیرتي مقلد یم زما په امام صاحب کې د قرآن او حدیث مخالفت نشته او زه په چیلنج او اعلان باندې حدیثو ته وایم چې روضې میدان ته چې کوم میدان ټاکئ په هغه میدان کې زما په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې یو مسله ثابته کوي چې هغه د قرآن کریم او د حدیثو خلاف کړي زما امام صاحب پرېږدم او د هغې ملا مقلد به جوړېږي خو لس 12 کاله وشو اواز مې کېناسته په چغو اعلانونو لا تر اوسه ملا پیدا نه شه چې روضې چې او دا خبره ما لیکلې او د محمد عربي صلی الله علیه وسلم یو غیرتي کو دین امتی ما دا هغه مبارک ګستاخي چې څوک کوي زه په هر میدان د هغه دین مقابلې ته وځم او زه د خپل سر نه د دین خدمت باندې تېر یم کله چې انسان په دې زړه کې دین ته اخلاص پیدا کړي الٰه العالمین هغه انسان ته عزت ورکوي